سلامونه او ستړي مشئ وخت مو په خیر. نن جمعه د رمال مریض کال د وریا حمل 23مه چې د 2019 کال د اپریل 12 نیټې سره برابره ده. تاسو د مشرانو جرګې له ټلویزیون څخه د دې مهال خبري ټولګه ګورئ. ټولګه د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. د ملګرو ملتونو له تور نوملړ څخه د طالبانو مرکچي پلاوي نومونه په موقت ډول ایستل. په تیر 2013 میلادي کال کې په هیواد کې د مخدره توکو بېساری کموالی او د سودان د ولسمشر په لرې کېدو سربیره د دغه هیواد نظامي حکومت پر وړاندې د سودانیانو مظاهرو دوام. اوس هم پوره خبرونه. زه میرویس سلامزوی یم. د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د امریکا د استخباراتي سازمان مشره کابل ته راغلې او له ولسمشر محمد اشرف غني سره یې کتلي دي. سرچینې د دواړو لیدو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې دواړو لورو په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړي او له تروریزم سره یې پر مبارزې ټینګار کړی. امریکایي چارواکو د دې سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو د نوموړي دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ بګرام هوایي ډګر ته څیرمه یوې چاودنې 3 امریکایي سرتیري ووژل. د امریکا د استخباراتي سازمان مشره پټه خوله کابل ته راغلې او له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره یې کتلي دي. د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې د امریکا د استخباراتي سازمان مشره جینا هسپل د تېرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي دي. سرچینې د دواړو د لیدو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې دواړو لوریو په بېلابېلو موضوعاتو په اړه په ځانګړې توګه له تروریزم سره پر مبارزې خبرې کړي دي. تر دې دمه امریکایي چارواکو د دې سفر په اړه څه نه دي ویلي او همداشان د جینا هسپل سفر بې له دې چې رسنۍ پرې خبرې شي ترسره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې CNN خبري شبکې د خپلې سرچینې د معلوماتو له مخې راپور ورکړی چې میرمن هسپل تېره اونۍ پر ولسمشر سربیره د افغانستان د استخباراتو له مشر سره هم لیدلی دي. د نوموړي دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي له طالبانو سره 15 ځلې لیدلي او بل دا چې د تېرې دوشنبې په ورځ بګرام هوایي ډګر ته څیرمه یوې چاودنې 3 امریکایي سرتیري ووژل. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو مرکچي پلاوی په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور نوملړ څخه ایستل شوی دی. د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې تایید کړې چې د دې ډلې مذاکره کوونکی مشر شیر محمد عباس ستانکزی او په قطر کې د دوی د دفتر رئیس ملا عبدالغني برادر په ګډون 14 کسان له تور نوملړ څخه ایستل شوي دي. وسلوال طالبان وایي له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو مرکچي پلاوی د 9 میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له تور نوملړ ایستل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دې کسانو کې د ملا عبدالغني برادر په ګډون 14 غړي له دې نوملړ څخه په موقت ډول ایستل شوي چې خبرو کې ښکیل دي. ملا برادر د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مرستیال او له نږدې 8 کلونو راهیسې پاکستان کې بندي و، خو د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیلېدو سره نوموړی له بند خوشي شو. ملا عبدالغني برادر د تېرې فبروري میاشتې په 24مه ځانګړې الوتکه کې له پاکستان څخه قطر ته لاړ او د همغې میاشتې په 25مه یې له زلمي خلیلزاد سره ولیدل. نوموړي له هغه راهیسې د طالبانو د قطر دفتر مشر دی چې له امریکا سره د خبرو مسؤلیت لري. د طالبانو مرکچي پلاوي کې پر ملا عبدالغني برادر سربیره شیر محمد عباس ستانکزی، ملا امیر خان متقي، شهاب الدین دلار، عبداللطیف منصور، مولوي عبدالسلام حنیفي، ملا خیرالله خیرخوا، ملا عبدالحق وثیق، مولوي ضیاء الرحمن مدني، ملا نورالله نور، سهیل شاهین او ملا فاضل مظلوم شامل دي.
له دې مخکې روسي او چین هم غوښتنه کړې وه چې افغانستان کې د سولې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور نوملړ وایستل شي. د وسلوالو طالبانو مذاکره کوونکي ټیم په داسې حال کې له تور نوملړ څخه ایستل کیږي چې تمه ده د روانې اپریل میاشتې په 19مه د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکي ټیم قطر ته سفر وکړي او هلته په دوحه کې د طالبانو له استازو سره لیدنه وکړي. له بل پلوه بیا د سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې د دانالد شاه کمیسیون د پنجشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په داسې شرایطو کې چې سوله د افغانستان د وګړو له سترو لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي اړتیا ده چې د طالبانو له تحریک سره د سولې په خبرو اترو کې ټولې ښکېلې غاړې او جریانونه د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته ارزښت ورکړي او په جدي توګه یې په پام کې ونیسي. په خبرپاڼه کې ټینګار شوی چې د افغانستان د خلکو او له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د اصلي لوري په توګه له دغې ډلې څخه غوښتنه شوې چې د رسنیزو تبلیغاتو له لارې دي د سولې د ملي او وګړنیزې پروسې پر وړاندې نه واقع کیږي. خبرپاڼه زیاتوي چې د دغې ملي پروسې پر وړاندې د مخالفت څرګندولو پر ځای باید هڅه وشي چې په هیواد کې د امنیت د تامین، تلپاتې سولې او جګړې د پای ته رسونې د حل لارې یوه برخه ووسی. په دغه ډول تاریخي ټول شموله او برخلیک ټاکونکې لویه جرګه کې د افغانستان د وګړو د لیدلورو، نظریاتو او غوښتنو څرګندول د دې لامل ګرځي چې په افغان سوله کې له ښکېلو جریانونو سره د تفاهم له لارې د جګړې پای ته رسولو لپاره منطقي او عملي حل لاره وموندل شي. د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلني راپور کې ویلي چې په 2013 میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید په کچه کموالی راغلی. د دې دفتر د راپور له مخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو، په داسې حال کې چې دا مساحت په 2018 میلادي کال کې 309,000 هکټاره وو. متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلني راپور کې وایي په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو تریاکو د تولید په کچه کې د یو تیر کال په پرتله د پام وړ کموالی راغلی، خو اندازه یې بیا هم زیاته وه. دا دفتر چې د امریکا ولسمشر ته د مخدره موادو د اړوندو مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي وایي چې په افغانستان کې په 2013 کال کې د کوکنارو په کښت کې په 33% کموالی راغلی دی. د راپور له مخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو، په داسې حال کې چې دا مساحت په 2018 کې 309,000 هکټاره وو. راپور د هیواد په پراخو سیمو کې وچکالي او د تریاکو د بیو کمیدل په تیر 2013 کال کې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د کمیدو عمده دلایل بولي. د دې ادارې د راپور له مخې د کوکنارو تر ټولو زیات کښت په هلمند کې کیږي او د افغانستان د ټولو تریاکو په سلو کې 15 په دې ولایت کې تولیدیږي او د بهرنۍ قاچاقبرانو په وسیله نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق کیږي. د امریکا د مخدره موادو د کنټرول د ملي پالیسۍ دفتر وایي چې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید د قانون د حاکمیت او د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت توان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپور له مخې طالبان د هغو عوایدو په مرسته چې د مخدره موادو د کاروبار له لارې ترلاسه کوي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امریکا هڅې ټکنۍ کوي. نوموړې اداره زیاتوي د مخدره موادو د کاروبار نتیجو پر افغانستان او د سیمې پر نورو هغو هیوادونو چې د دې موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پراته دي ناوړه اغیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر د نشي موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو جدي خطر ګڼي او وایي د دې ستونزې د حل لپاره به متحده ایالات له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي. د دغې کمیټې رسنیزو مسؤلینو ویلي تر کومې چې د سره صلیب د کارکوونکو د خوندیتوب موضوع هواره نشي تر هغې به یې فعالیتونه ځنډېدلي وي. دوی زیاته کړې د سره صلیب نړیواله کمیټه هڅه کوي چې دغه ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان او سره صلیب پر فعالیتونو بندیز لګولی او د دغو ادارو د کارکوونکو له امنیتي ضمانت څخه لاس په سر شوي دي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO پر فعالیتونو له خپلې خوا د بندیز اعلان وکړ، سره صلیب هم اعلان وکړ چې د امنیتي ګواښونو له کبله په ټول افغانستان کې خپل فعالیتونه بندوي. د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې په هیواد کې د جنګي وضعیت له کبله ځینې مرستندویه ادارې خپل فعالیتونه په سمه توګه نه تنظیموي. د طالبانو اعلامیه زیاتوي سور صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلو هغو ژمنو هم نه دی ولاړ چې د خپلو فعالیتونو په اړه یې له اسلامي امارات سره کړې وي. د طالبانو له اعلامیې لږ وروسته کابل کې د سره صلیب رسنیزې برخې مشر روبین واودا وویل افغانستان کې د خپلو کارکوونکو خوندیتوب ته اندېښمن دي او په خبره یې هڅه کوي د خبرو له لارې دغه ستونزه هواره شي. د طالبانو اعلامیه زیاتوي چې اسلامي امارات د روغتیا د نړیوال سازمان د واکسیناسیون د کمپاین په اړه هم شکونه لري او پر دې سربیره امنیتي ګواښونه هم موجود دي. تیرو کلونو کې افغانستان کې د سره صلیب ځینې کارکوونکي وژل شوي وو. طالبانو تر دې وړاندې هم د سره صلیب ادارې پر فعالیتونو نیوکې کړې وې. د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې یادې ادارې د امنیتي ننګونو له کبله د افغانستان په شمال کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو، خو وروسته بیا طالبانو اعلان کړی و چې د دې ادارې د کارکوونکو امنیت ساتنې ته ژمن دي چې ورسره د یادې ادارې فعالیتونه بیرته پیل شول. د 2014 کال په ډسمبر کې د سور صلیب یو کارمند د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې وتښتول شو او 4 اونۍ وروسته خوشي شو. د 2018 کال په فبروري کې د دې ادارې کارکوونکو د افغانستان شمال کې اړمنو خلکو ته توکي لیږدول چې نامعلومو وسلوالو 6 کارمندان ووژل او 2 نور یې وتښتول چې وروسته له 9 میاشتو دا تښتول شوي کسان خوشي شول. دا هم څو لنډ خبرونه. د پسرلي په راتګ سره د بغلان په ښکلا باندې خلک رامات شوي او د دې ولایت د اوسیدونکو سربیره د ګڼ شمېر نور ولایتونو کسان هم بغلان ته راځي. ناامني د نامسؤوله ډلو شتون دلته او ترڅنګ یې شکونې او وسلوالې غلاوې هغه څه دي چې د میلهوالو یا سیلانیانو راتګ په بغلان باندې د نورو کلونو په پرتله راکم کړی دی. ادعاګانې او غوښتنې شته چې حکومت او ځایي چارواکي دې په دې برخه کې ګټور او مهم ګامونه واخلي ترڅو امنیت د بغلان په هغو سیمو کې چې خلک پرې رامات دي او ښکلا ترې له نورو ولایتونو راځي خوندي شي او خلک یې د لیدو لپاره میله ځایونو ته لاړ شي. میله ځایونه په مرکزي بغلان کې ډیر دي او ځینې داسې میله ځایونه دي چې هلته ناامني کمه ده او ناامني نشته ده. د ناامني له امله ډېری بغلانیان میله ځایونو ته نه راځي او په دې هیله چې امنیت خپل دا کوشش وکړي چې میله ځایونو کې امنیت راولي. حمید خان احمد ده او د میدان وردګو ولایت یم، دلته محصل یم. دلته راغلي چکر ته ډېر ښکلي ځایونه دي، بس که ارامي وي داسې چکرو ته به ټول خلک راځي. اوس خو څوک له ډاره نه ځي دلته، بس که کراري وي او دلته امن وي داسې به خلک چکرو ته ځي او موږ ډېر ښه احساس لرو له دې کرارۍ نه چې دلته بس همیشه باید کراري راشي. له وسلوالو ډلو نه چې د دې مخالفین دي د دې کارو د هغو نه غواړو چې راشي له دې دولت سره یو ځای شي او سوله وکړي. ځکه چې دلته دې فضاو کې دوی جنګونه کوي، دا خو ډېر د عیب ځای. د مرکزي بغلان ولسوالۍ ښکلا لکه دا دلته ځایي خلک او ګڼ شمېر ځوانان میله ځایونو ته چې راغلي په افغان حکومت او جنګي ډلو باندې غږ کوي چې د افغان حکومت سره یو ځای شي، سوله وکړي ترڅو د هیواد په بېلابېلو برخو کې ځوانان او په ټوله کې هغه څوک چې د هیواد د آبادۍ لپاره نوي فکرونه لري په آزاده فضا کې یو د بل سره شریک کړي او د هیواد د پرمختګ لپاره پرمختللي ګامونه واخلي. منګه هیله دا ده چې خدای دغه کال د خدای د امن او د سولې یو داسې کار لاسي چې ټول ورونه سره یو سي او صلح ته ډېر امیدوار. افغان دولت باندې او هغه په جنګ کې ښکېل اړخونو په هغو ډلو باندې زموږ غږ دا دی چې دوی د نور دغه جنګ پرېږدي. یعنې دغه جنګ د موږ ښه خاطره نه لرو په ټول د دغه 10 کلو کې له انقلاب نه را دې خواته لکه څنګه چې پته ده طبیعت البته هغه انسان روحي او جسمي او ذهني کوم ارامتیا چې د هغه له ځانه سره لري هغو کې ارامښت پیدا کوي. نو همدا 2-3 قوې دي دوی په ارامښت باندې د انسان یووالی ثابت پاتې کېږي او همدا هم ذهني ارامش خپل لاس ته راوړي،
خپل ساعت تېروي خپل ټایم پاس وي همدا خوا کې په یو غږ سره یو اتفاق اتحاد سره ټول یو بل څنګ کینی لوبې کوي او طبیعت څخه خوند اخلي. عام باور دلته د بغلان په ټولو ولسوالیو او سیمو کې دا دی چې طالبان او افغان لوری د په هیواد کې جګړې ته ځکه دوام نه ورکوي چې له امله یې ټولي زیان یې افغانان ویني او باید د پای ټکی ورته کیږدي. د بغلان ځای چارواکي د دې ترڅنګ چې میله ځایونو کې خلکو ته د امنیت د بندوبست ډاډ ورکوي وایي جګړه د هیچا په ګټه نه ده او له طالبانو غواړي چې بین الافغاني سولې ته دې زړه ښه کړي. په ژوند کې چې حرکت او فعالیت نه وي هیڅ ارزښت نه لري. صبر و امید تسکین دهنده آرزوهای طلایی هستند. ښه راغلاست. دا هم بهراني خبرونه. د پاکستان بلوچستان مرکز کوټه کې امنیتي چارواکي وایي د سبزیو او میوې منډایي کې د چاودنې له امله څه کم 100 تنه وژل شوي او تر 13 ټپیان دي. د شالکوټ پولیسو ویلي چې چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې خلکو میوه او سبزي اخیستله. ویل کېږي چاودنه د میوې یوه دوکان کې په داسې مهال وشوه چې سبزي او میوه پکې ایښودل کېدله. همدارز ویل شوي چې چاودنه دومره زوروره وه چې غږ یې د کوټې ښار تر لرې سیمو اوریدل شوی دی. امنیتي ځواکونو د پیښې ځای کلابند کړی دی او د پیښې مړي او ټپیان عامه روغتون ته لیږدول شوي دي. د کوټې عامه روغتون مسؤلینو ویلي چې دوی ته 11 مړي وروړل شوي چې یو ماشوم هم پکې دی. همداراز د شالکوټ پولیس وایي وژل شویو کې یو امنیتي سرتیری هم دی. نړیوال روغتیايي سازمان وایي په لیبیا کې د 6 ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 266 تنه نور ټپیان شوي دي. د نړیوال روغتیايي سازمان په هغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې ډیری نښتې پلازمینې طرابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي د قماندان خلیفه حفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په لیبیا کې سمدستي د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او دا جګړه یې خطرناکه بللې ده. د نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته چې دا جنګ ودرول شي. که څه هم د سودان پوځ په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړی خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د دې هیواد دفاع وزارت ویلي چې د 2 کلونو لپاره یوه موقته دوره پیل شوې چې له هغه وروسته به د نوي اساسي قانون له مخې ټاکنې وشي. همداراز یاد وزارت په دې هیواد کې د 3 میاشتو لپاره بیړنی حالات اعلان کړی خو مظاهرچیان لا هم د سودان سړکونو او کوڅو کې دي او د پوځ لنډمهالې واکمني نه غواړي. دوی وایي دا پوځي شورا هم د پخواني حکومت یوه برخه ده ځکه به خپل لاریون جاري ساتي. که څه هم د سودان پوځ په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړی خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د سودان پوځ په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې 13 کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه
له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امنې سیمې ته د نوموړي له انتقالولو وروسته څو فرمانونه اعلان کړي چې لومړی د یوې پوځي انتقالي کمیټې جوړول چې د 2 کلونو لپاره به حکومت اداره کوي. د سودان د جمهوریت د 2015 کال د انتقالي قانون الغا، د 3 میاشتو لپاره د پوځي حکومت اعلان، د 1 میاشتې لپاره د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو ګرځېدو بندیز، د 24 ساعتونو لپاره د هیواد د هوایي قلمرو بندول او تر بیا اعلان پورې د ټول سودان په کچه پر وتلو او ننوتلو بندیز. د سودان د دفاع وزیر اعلان چې وسلوال ځواکونه به تر راتلونکو 2 کلونو د چارو واک په لاس کې واخلي د دیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل. د بشیر د لرې کېدو څو ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفانو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه یې وکړه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له دې پیښو وروسته وویل د سودان خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له 2 کالو د لږ وخت لپاره سوله ییزه انتقالي دوره ولري. دې وزارت په یو بیان کې وویل امریکا پر سودان غږ کوي چې په پراخ بنسټه حکومت کې ملکی سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیې په سودان کې د قرارۍ غوښتنه کړې او هیله یې څرګنده کړې چې د خرطوم لپاره به د روانو تحولاتو نتیجې ته له پام پرته د دواړو هیوادونو اړیکې په لومړیتوب کې وي. مصر هم په خپل دې ګاونډي هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه غبرګون وښود او د بهرنۍ چارو وزارت یې وویل قاهره د خپل هیواد راتلونکي د ټاکنو په برخه کې د سودان د خلکو د انتخاب او آزاد ارادې ملاتړ کوي. د بشیر واکمني پوره 1 اونۍ وروسته له هغې وپرځول شوه چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه هم پوځ له دندې لرې کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان په سودان کې د احتمالي تشدد د پیل په اړه خبرداری ورکوي. دا هم د کابل په ګډون د ځینو ولایتونو د هوا حالات. له ټولو تخنیکي همکارانو په مننې دا و د دې مهال خبرونه تر بل خبري سرویس پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې.